نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سه شنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اوریدلای شئ. نړۍ جال. بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو د نړۍ جال خپرونې قدرمنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیر خوشاله یو چې یو ځل بیا هم د انټرنیټ نه یا د نړۍ جال نه ځینې حساس موضوعات تاسو ته مراخیستي دي او خبر ور باندې کوو. نو د خپرونې سره خو تاسو هم بلد یئ، موږ د ټولنیزو رسنیو حساس موضوعات، هغه چې غبرګونونه وي، سپیناوي وي، تورونه وي، دروغ وي، رښتیا وي، هغه چې ډیر خپرېږي، وایرل شوي وي، ټرند شوي وي، نو هغه زیات خوند ور باندې وال کېږي. ډیر خلک یې پوسټوي، تبصرې ور باندې کوي، کمنټونه ور باندې کوي. نو د ورځې یا د 2 ورځو کې چې تیر شوي تاوده موضوعات وي، هغه تاسو ته راخلو. نو غواړو چې د رادیو له لارې هم تاسو ته وړاندې شي، یعنی د نورو رسنیو، هغه تلویزیون، هغه اخبار، دغه رادیو د باید هغه موضوعات وړاندې شي چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي او هر څوک ورته لاسرسی لري. نو د خلکو احساسات او د خلکو دریځونه او د خلکو هغه هڅې، کوششونه، هوډ، څه پلان لري، څه غواړي او څه نظر لري، هغه تاسو ته وړاندې کوو. خو خاص موضوعات تاسو ته وړاندې کوو چې د اسلام او افغانستان په ګټه وي، د دې ټولنې په خیر وي، هغه تاسو ته وړاندې کوو. نو د 2 ورځو کې هم ډیر موضوعات وړاندې شول. پرون د اسد 28مه وه، د افغانستان اسلامي امارت لخوا ولمانځلې شوله، د ټولو افغانانو لخوا ولمانځلې شوله او خاص ډول په دفاع وزارت کې ډیر ښه جشن تر سره شو. دا د اسد 28مه 105 کاله مخکې موږ د انګریزانو ته شکست ورکړی و، له انګریزانو نه مو خپلواکي ترلاسه کړې وه د امان الله خان په مشرۍ، چې په هغه کې مجاهدین، ملایان، عام خلک، غریبه طبقه، هر څوک پکې شامل و. د افغانانو د یووالي برکت و چې انګریزان له دې ملک نه وشړل، د افغانستان نه وشړل. نو دا ورځ هر کال د اسد 28مه لمانځل کیږي او دا زمونږ د خپل تاریخ چې دی په هغه باندې لمانځل کیږي. ګنې هغه چې د انګریزي تاریخ ته یې واړوي نو هغه نه سم و چې نن راځي. خو موږ هر کال د 105 کاله کیږي د اسد 28مه لمانځو. نو سږ کال هم د اسد 28مه ولمانځل شو چې پرون ورځ رخصتي وه د اسلامي امارت لخوا نه په ټول افغانستان کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې وه د دې دپاره. نو دې کې بیا زیات خبرې په دې باندې کېدلی شي چې موږ 3 امپراتورۍ ماتې کړلې. نو د دې نه څه زده کړه شوې ده یا نه ده شوې، څه درس مو ترې اخیستی دی، عبرت یې څه دی. نو دا به اسلامي امارت پورې اړه لري چې دغه 3مه امپراتوري هم ماته کړله افغانانو. نو اوس خو 3 کاله ووتل. نو دا لومړی ځل دی چې دغسې له یوې بریا وروسته، له فتح وروسته دومره آرامي راځي او دومره خلک سره په یوه خوله دي، اتفاق رامنځته کیږي، هغه امن رامنځته کیږي. ګنې د ډیرو شنونکو لخوا له نظره هغوی چې تحلیلونه کوي وایي موږ چې د انګریزانو نه خپلواکي واخیستله هم نو بیا یو څه نیمګړتیاوې رامنځته شولې او مثلا هغه د امان الله خان یو څه غرور و، نو ډیر په غټه کې شو، ډیر داسې ځان ته ویلي چې مثلا هیڅوک حق نه لري، هر څه پرېکړې به له خپل سر نه کولې. نو ډیر داسې تکبر کې شو، ډیر په غټه کې شو، هغه کلیوالي اصطلاح باندې چې ډیر په داسې سومانا کې شو، په ډیر غټه کې شو. نو بیا چې کله دا اروپا ته لاړ
اروپا کې بیا په خپله د میرمن سوریا چې د محمود طرزي لور وه هغه غرب کې روزل شوې وه، مفکوره غربي وه. نو اروپا ته چې کله امان الله خان لاړ نو 6 میاشتې هلته تېرې کړلې. نو د یو هېواد د ولسمشر یا مشر چې دی یا پاچا چې دی د هغه وخت نو 6 میاشتې ډېر وخت دی چې د یو هېواد مشر 6 میاشتې تېروي، نه چا پسې اخیستی، نه چا زور زیاتی ورسره کړی، نه چا ګواښ ورته کړی، سمه سلامته پاچاهي وه. نو امان الله خان پاچا چې کله لاړ اروپا ته 6 میاشتې تېرې کړلې، یعنی لومړی خو په دې باندې خلک اعتراض لري چې 6 میاشتې څنګه یو مشر تېروي په بهر کې. نو هلته چې نیټ کلبونه یې ولیدل، عیش او عشرت یې ولیدل او پرمختګونو نه زیات متاثره شو او داسې پرمختګونو نه متاثره شو چې هغه زمونږ د ټولنې له معیار سره برابر نه و، زمونږ د ټولنې هغه نبض سره برابر نه و. نو هغه معیارونه، هغه غربي معیارونه راکاپي کړل او هماغه د غرب د درباري سیستم راکاپي که او د غرب هغه ایډیالوژي راوړله، هغه سیکولریزم دلته راوړ چې زمونږ ټولنه اوس را حساسیت لري. له هغه غرب نه هر څه راکاپي کړل، دلته پیسټ کول. نو دلته چې کله تطبیقول نو هغه داسې و چې د دې ټولنې خلکو سره حساسیت وښودو. حتما یو څه نوي رامنځته کېږي، داسې نوي مثلا ته یو چا نه حجاب منې کوه نو حتما دا که ډېر هم ډېر ماډرن سړی وي په دا کلو کې به تاسو لیدلی وي، په دا کوڅو کې به څوک پرې نه ږدوي. دا اوس هم چې ډېر ځان ته وایي چې ولا موږ اروپا لیدلی ده، افریقا مو غرب مو لیدلی دی، خارج مو لیدلی دی او لوړې زده کړې مو کړې دي، هغوی هم په خپله کوڅه کې څوک بې حجابه پرې نه ږدي او داسې بې حجابه په خپل اول د خپل ښځې له سر نه ټیکری لرې که وایي اوس هغه دوران تللی دی، وایي جهالت دوران تللی دی، هغه په تاریخ کې لیکلي دي. نو ډېر خلک وایي چې دا فوټوشاپ شوی دی. نو هغه وخت کې فوټوشاپ له کومه کېده، د هغه وخت عکسونه دي، هغه خلک اوس هم په دې باندې فخر کوي. د پلویان، د ملاتړي، د فکر ملګري د امان الله خان هغه اوس هم دا باک نه بولي، وایي دا هېڅ خبره نشته، وایي خپل حق یې و. هغه زمونږ کې یو ډېره بده اصطلاح رامنځته شوې ده، وایي زما خپل قبر دی، ستا خپل قبر دی، او زما په قبر خو ته نه ننوځې او ستا په قبر زه نه در ننوځم. نو په اسلام کې خدا نشته. یو څوک د مسلمان دی له بده کارونه منې کوي، مثلا یو څوک دی اور ته وردانګي خو یو څوک یې منې کوي، نو دا به ورته وایي چې ته په ما په کار کې کار نه لرې. نو ولې نه؟ کار څنګه نه پکې لرو؟ یو انسان دی، هغه یو نفس دی. الله تعالی نه غواړي چې بې موجبه او بې دلیله یو څوک ورته ور ودانګي او یو څوک بس همداسې بیا پرېږدي. نو هر څوک د چا په کار کې کار لرلی شي، بیا داسې کار چې یو څوک ټولنه ورنه متاثره کېږي. بیا یو څوک چې پاچا وي نو د هغه ټیکری به د ټول ملت ټیکری ده، د هغه میرمن وي نو هغه ټیکری، هغه پړونه، هغه حجاب بیا د ټول ملت حجاب دی، ټول ملت ورنه زیانمنېږي، پې بدنامېږي، ترې متاثره کېږي او دا عامېږي. نو کله چې امان الله خان راغی، دا د تاریخ خبرې دي، موږ نه وایو، له خپل ځانه نه وایو، 105 کاله مخکې نه موږ ژوند یو، نو پلار مو هم نه و ژوندی، نو پلار مو هم نه و زیږېدلی البته. نو دا کله چې امان الله خان راغی نو د غرب هغه مفکوره او ټول سیستم ټیپ و ټاپ یې دلې راوړ. نو په خپله په کابل کې په جادو باندې لوحې ولګولې، وایي هغه ښځې چې چادري کاروي، چادري په سره وي، نو هغه په دې لار باندې نشي تېرېدلی، یعنی په حجاب باندې بندیز دی، د لاس سړي مشي باندې بندیز دی، یعنی د همدغه د غربیانو غوندې به یو خولۍ له سره اخلي او سړي مشي به کوي، داسې به کوي. او بل دغه د جمعې ورځې رخصتي هفتې ته بدله کړه چې دا په اسلام کې یو ارزښت دی، ټوله هیڅوک د دې نه تېرېدلی نشي. دا یو داسې بدلون دی چې خامخا به خلک پسې راپاڅېدل او د دې ترڅنګ نور ډېر تغیرات یې راوستل. دریشي رواجوله چې په هغه وخت کې ډېره سخته وه،
دا اوس هم سخته ده سره د چې خلکو دریشي لیدلې ده په ګټ او تاوان او په بد معلومېدل ښه معلومېدل په دا ټولو شیانو باندې پوهیږي په خارج کې وخت تیر کړی ده بیا هم دلته په کلو کې په هر ځای کې دریشي ډېره بده ښکاري نه یې خوښوي نو په هغه 115 کاله مخکې خو نشو رواجېدلی هلته ډېره سخته وه که تدریجي ډول باندې رواجېدلی هم ښه وه خو امان الله خان سمدستي دریشي رواجوله د جمعې ورځې رخصتي هفتې ورځې ته کوله او په حجاب باندې بندیز لګاوه دریشي کاروله همدا شان ستړي مشي نور ډېر داسې تغیرات و چې هغه د اسلام سره په ټکر کې و هغه سیکولریزم مفکوره وه نو دا چې کله دا قوانین تطبیقول نو خلک پسې راپورته شو خپل حکومت د چارواکي پسې راپورته شول چې موږ جهاد کړی دی او سپیشلی جهاد مو کړی دی د دې سیکولري مفکورې دپاره مو نه ده کړی نو موږ انګریزان چې ځغلولي دي نو دا مو د دې ورځې دپاره نه دي کړي دا کوم چې ته له غرب نه له اروپا نه دی معیارونه راوړل د هغه ځای سیستم دی راوړ هغه مفکوره دلته راوړل ته تطبیقوي نو جهاد لاهو کیږي نو امان الله خان پسې واخیسته وې زغله او اوس هم خلک پسې خفه دي ویرونه کوي خو د هغه تاریخ نه خبره دي او د هغه ځای رسمي ګذشت چې وګورې هیڅ دروغ نه دي د اوسې پلویان ته وغږوه د اوسې ملاتړي وغږوه هغه په همدغه مفکوره وي همدغه له امله امان الله خان خوښوي چې سیکولر ټیپه و دی نه خوښوي چې جهاد کړی دا ځینې خلک خو په جهاد باندې اوس هم باور نه لري مجاهدینو ته بد رد وایي ملا ته بد رد وایي جهاد پسې غږیږي کافر ملاتړي دي نو هغه به ولې د امان الله خان د جهاد یا د نارې ملاتړي وي هغه د دې ملاتړي و چې هغه یو سیکولر ټیپه و هغه دا ټیکرای او دا خولۍ او دا ګیر او دا لونګۍ او دا ساده لباس دا شان نه خوښول نو د له خاطره د هغو خلکو خوښېږي دا اکثریت درته ښیم ډېر کم خلک به وي چې هغه به په نیکه د ځینو کارونو چې هغه وخت کې د امان الله خان په وخت کې وشول ډېر داسې کارونه وشول چې هغه وخت کې د پکتیا سړک او ځینې نور سړکونه ورغېدل د تیر شول فابریکې جوړه شولې د موټرو پرزجات په هغه کې جوړېدل دلته ترمیمېدل او دلته پیلوټان خارج ته ولېږلی شول چې دا پرمختګونو کې راځي د اوبو بندونه جوړ شول د امان الله خان په وخت کې او سړکونه تیر شول او لارې تیرې شولې ولسوالۍ او دا ولایتونه دا ځینې شیان معلوم شول بازارونه هغه تهدابونه کې خودل شول نقشې ماستر پلانونه پروژې پلي شولې خارج ته پیلوټان ولېږلی شول موټر اوله رادیو د غازی امان الله خان په وخت کې دلته پرانیستله تاسیس شوله لومړنۍ رادیو په افغانستان کې موټر راوستلی شو نو دا هغه پرمختګونه دي چې موږ یادولی شو فرهنګي برخه کې 14 جریدې خپرې دي په هغه وخت کې چې یوه انیس اوس هم خپرېږي نو دا د امان الله خان د وخت د انګریزانو شکست نه وروسته دغه پرمختګونه شوي دي خو ما یا مخکې یاده کړله چې دا چې کله اروپا ته لاړ 6 میاشتې تېرې کوي او د پاچا دپاره لازمه نه وي مناسبه نه وي چې 6 میاشتې له هېواد نه بهر تېرې کړي هغه ځای کې ټریننګ شو مفکوره یې دلته غلطه راوړله هغه یې تطبیقوله نو هغه له خاطره خلکو پاڅون پسې وکړو پسې پاڅېدل حساسیتونه یې ورسره وښودل نو امان الله خان پسې واخیسته نو هغه نه وروسته بیا یو دغه انتقاد هم کېدلی دا د تحلیلګرانو دی دا نه ده چې اوس امان الله خان پسې واخیسته دوی مدیریت کړی شو نه هغوی نه هم وشړېده چا چې امان الله خان پسې واخیسته هغوی هم ونه ساتلی شو دغه وضعیت مدیریت نه کړی شو پاچاهي ړنګه شولی خو بیخي داسې یو سیستم راغی د ظاهرشاه تر وخته پورې هیڅ افغانستان په افغانستان نه شمارل کېده او ظاهرشاه وخت کې هم داسې ډېر پرمختګونه نه دي شوي خو هغه د جنګونو نه خلاص شو د درېیمه نړیواله جګړې نه افغانستان د نړیوالې جګړې نه البته افغانستان وساتلی شو نو د ظاهرشاه وخت کې هم پرمختګونه شوي دي پروژې پلي شوي دي زیات سړکونه تیر شوي دي غټې غټې پروژې خو د امان الله خان وروسته چې کله څوک په امان الله خان پسې پاڅېدل د هغه هم د ستاینه نه کوو چې
ولې نه د دې ستاینه به وکړو چې د غرب د مفکورې مخنیوي وکړو، د هغو د رواج او کلتور مخنیوي وکړو، د فرهنګي یرغل مخنیوي وکړو، امان الله خان پسې واخیسته. خو د دې ستاینه بیا نشي کېدلی، دا تاریخ ته پاتې کېږي، زموږ خبرې هم پاتې کېږي، د خلکو هم پاتې کېږي، که څوک د ضد نه خبرې کوي، د عقدې نه خبرې کوي، هغه هم پاتې کېږي. امان الله خان وروسته بیا ونه ساتلی شو. څنګه چې روس مات شو، شکست ورکه او مجاهدینو بیا ونه ساتلی شو، نو خپل منځي جګړې پیل کړلې. دا خبرې په ډیر تکرار ارزي چې د نوي نسل په دماغو کې باید تاریخ ثبت شي، او دا ثبت شي چې هر وخت ورته یاد وي، عبرت ورنه واخلي. زموږ یو لوی ستونزه دا ده چې تاریخونه نه یادو، نو راتلونکي کې بیا یو بل انقلاب بل څوک راغلی وي، موږ باک نه ګڼو، عادي ګڼو. ولا خو ولا انګریزان هم راغلي ولاړل، روسان هم راغلي ولاړل، پرمختګ او داسې کار یې وکړو، خلکو ته یې سړکونه جوړ کړل. امریکا هم راغله، وطن یې جوړ کړ، بازارونه او تاسیس او سړکونه. دا ډیر بیا عادي کېږي. دا بیا سړی د خپل ایډیالوژي ورته مهمه نه وي، ارزښت نه ورته لري، خپل دین، کلتور، رواج. نو تاریخ د دې دپاره زده کول پکار دي. نو د امان الله خان په وخت کې ما درته ویل چې څنګه چې هغه وخت کې مدیریت نشو کړی د امان الله خان له شړلو نه وروسته، دغسې د روس په وخت کې د وروسته چې شکست ورکړ مجاهدینو، نو خپل منځي کورنۍ جګړې پیل شوی، په خپلو منځونو کې توپونه سره مټ ته کړل، نو کورونه، بازارونه او د کابل بیخي په بل مخ واړو. نو دا همغه سره هغه وخت کې دا پرتله کېدلی شي یو څه. نو پرون او دا د امان الله خان غږ و، دا کریډټ ځکه دته ورکول کېږي ځینې کني دې کې خو مجاهدین هم ورسره و، عام خلک هم قرباني ورکړه. دا نه و چې یوازې امان الله خان بس د کفارو څټونو ول، د انګریزانو قرباني ورکړي. خو دا غږ د وکړه په دې خاطر تحلیلګران تاریخ امان الله خان ته کریډټ ورکوي، امتیاز ورکوي. او لکه څنګه چې ملالې غږ وکړو، داسې خو نه و چې یوازې ملالۍ و د میوند، نور خلک هم ورسره و. خو دا چې هغه ټپه وویله که په میوند کې شهید نشوي، خدای ګلالی بې ننګۍ ته دې ساتي نه، نو توره وهه بارای بمومې که بارای نه وي، ځوانان تل په تور امرینو. دا ټپې او دا نارې وي، شعارونه وو. نو د امان الله خان هم هغه وخت کې چې دته امتیاز ورکوي، یا په دې خاطر ورکوي چې دا غږ د وکړه چې نور دلته لمنګ وطن نه ووځي. انګریز ته نو ته ویلې، هغوی ووتل، کني خلک پسې راپاڅېدل. نو کني د هغه وخت چې څومره لاسته راوړنې دي او نیمګړتیاوې د تاریخ کې ثبت دي، دا که موږ ووایو که نه وایو، خو موږ د دله خاطر وایو چې د خلک تاریخ نه لولي، نو د راډیو له لارې باید خبر شي، هغه د تلویزیون له لارې باید خبر شي، د سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو له لارې باید خبر شي، د اخبار له لارې که چې لوستل زده وي، تاریخ زده وي، کتابونو له لارې خبر شي. نو د هرې لارې د خپل تاریخ نه خپل ملت او ولس خبرول پکار دي. او دا ورځ امارت ولمانځله، هغه وخت کې هم امارت ولمانځله. تاسو که پام وي کله چې 3 کاله مخکې امارت حاکم شو، فتح راغله دلته د اسد 28مه، د اسد 24مه وروسته، خو 4 ورځې وروسته یعنی اسد 28مه هم وه، همدغه د انګریزانو د شکست ورځ وه. نو ماته یادېږي اوس هم هغه عکسونه به وي د امان الله خان قبر ته د هغه ځای د جلال آباد د ننګرهار دا چې هلته دفن دی، ګلان یې وروړل قبر ته. او هغه ازادي ورځ 28م په هغه سختو ورځو کې چې طالبان مجاهدین ډېر سخت ستړي وو، په هغه وخت کې هم ولمانځله. تیر کال یې ولمانځله، سږ کال یې هم ولمانځله، او بیا به هم ولمانځل کېږي. دا زموږ ویاړ دی، دا زموږ افتخار دی. دا یوه ستره امپراتوري وه چې د انګریزانو ماته شوله په افغانستان کې، او دا ویاړ افغانان لري. او دا پرته له توپیره، پرته له فرقه چې نور ورځ سره فرق ولري، د المانځي یو فرق دا دی چې ځینې خلک به وایي دغه د اوس د امریکایان چې ووتل او د انګریزانو لمانځنې او د روسانو د لمانځنې سره څه فرق لري او څه. بالکل د انګریزانو تقریبا 105 کاله ووتل،
او هغه ورځ هر کال بالکل نمایشین مانځل کیږي، د مفکورې لیکدول د پاره مانځل کیږي، خو په خپل امارت ډیره خول مانځله. ما چې کله په دفاع وزارت کې هغه مراسم ولیدل بیخي لکه یو د پرمختللي هیواد هغه فوزي هغه پریډ مو چې ولیده، هغه نمایش مو چې ولیدو، هغه جشن مو چې ولیدو، نو ډیر ښایسته و، ډیر په زړه پورې و. هغه ویډیوګانې اوس هم تاسو په انټرنیټ کې کتلی شئ، که تلویزیون مو لاره تلویزیون له لارې هم هغه راپور به خپور شوی وي. خو دا چې هغه وخت ډیر وته، د روسانو د وخت 46 کاله ووتل، د البته د سور اتمه چې لمانځل کیږي، نو دا د دې سره خامخا یو څه فرق لري، ځکه د دې 3 کاله وتلي دي د امریکایانو، بیا د 48 ملکونو 50 ملکونه و، هغو سره به یو څه فرق لري. او د دې وخت مجاهدین بیا ټول اکثره ژوندي دي، او هغه احساسات اوس هم پکې دي، همغه شډلوالی پکې دی، او هغه اوس هم د حکومتدارۍ او نظامدارۍ غونتې سیستم ته ډیر خلک داخل نه دي، نو ځکه ډیر په احساساتو لمانځي، او دا درد بیا ټولو ته رسیدلی دی. همغه خلک هم ژوندي دي چاته چې درد رسولی د امریکایانو او د هغو ملګرو ناټو، نو دې له خاطره خلک ډیر په جوش شر لمانځي. کني اول وختونو کې دغه ورځ هم دې له خاطره نه لمانځله چې دلته یوه بله اداره، کابل اداره چې بلل کې د جمهوریت ړنګ شو، نو په هغه کې هم ډیر خلک مامورین و، د هغو کورنۍ دلته اوسېدې، او هغه اوس هم اوسېږي، یو ډول پیغور ورته درېده چې دغه ورځ به یې لمانځله چې امریکایان ووتل. خو وروسته ورو ورو دغه ذهنیت سازي روانه ده، عامه پوهاوی کېږي چې امریکایان پردي خلک وو او دا کفار وو، له سره مسلمان نه وو، زمونږ په دین، زمونږ په کلتور، په عنعناتو، په ژبه هیڅ باندې راګډ نه وو. نو دلته ظلمونه کول، نه یوازې دا چې تجارت ته راغلی وو، نه یوازې دا چې په سوله راغلی وو، په بدماشۍ راغلی وو، په زور راغلی وو، یرغل راوړی وو. نو د له خاطره موږ دغه شکست لمانځو، او په دې باندې ډېر زیاتې قربانۍ ورکړل شولې. په هیڅ جهاد کې نه د امان الله خان په وخت چې انګریزانو ته شکست ورک، او نه د روسانو وخت کې، او نه بله داسې پیښه کې. نو یوازې دا د 20 کلونو د اوږده مبارزه وه چې زیاتې قربانۍ پکې ورکړلې، نو دا به خامخا تر نورو فرق لري، هغو پرتله به دا ښه لمانځل کېږي، ځکه دا اوږده جګړه وه، ډیره اوږده وه، یعنې 2 لسیزې وه، 20 کاله وه، او د روسانو تقریبا 14 کاله وه، او د انګریزانو به څومره وه. نو دا ځکه دغه خاطره زیاته لمانځل کېږي. نو د دې نورې ډېر کیسې شته په دې باندې کېدلی شي چې موږ نړۍ باندې څومره قرض لرو، پور لرو، یعنی افغانان څومره د سیمې او نړۍ پوروړي دي. په دې باندې یوه تبصره هم زیاته وه چې افغانان له نن تقریبا 105 کاله وړاندې له انګریزانو سره د 3مې جګړې وروسته د وخت تر ټولو غښتلې امپراتوري یعنی لویه برټانیا دې ته مجبوره کړه چې خپل مات ګوډ عسکر له افغانستان افغان قلمرو وباسي، افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه ومني. انګریزانو د افغانانو د ماتولو لپاره تر خپل وروستي حده هڅې او زیار وکړ، هره لار یې وازمایله، او خپل ټول نظامی او استخباراتي چارونه په کار واچول. خو الحمدلله افغان مجاهدینو خپل سپیڅلي اهداف په هیڅ ډول مالی او کاذب معنوي ارزښت معامله نه کړل. د افغان انګریز لومړنۍ معرکه په 1819 کې پیښه شوه، له هغه وروسته بیا 1888 کې دویمه او بیا د 3مه جګړه چې بل اخره په 1919 کې انګریزي امپراتوري د افغانستان خپلواکي ته سر ټیټ کړ. په دې یعنی 3 جګړې شوې دي، د 3مې جګړې نه وروسته دلته ماتې خوړلې ده. په دې شاوخوا 80 کلونو کې برټانیا افغانستان او آرام ته پرې نه ښوده. 3 لویې جګړې رامنځته شوې، زرګونه افغانان شهیدان، ښارونه ویجاړ او فصلونه یې له منځه لاړل.
خو په خپلو دینی ارزښتونو مین مجاهد ولس باندې نیم قرن د انګریز پر ضد له هر ډول قربانۍ مخ تاو نه کړ. هر کړاو یې د وزغملو، خو د انګریزانو ستراتیژي طرحې ورشنډې کړې. د افغانانو همدې کلک مقاومت بلاخره انګریز دې ته اړ کړ چې له افغانستان خپل مات ګوډ لښکر وباسي او د افغانانو خپلواکي په رسمیت وپیژني. د افغانانو پاکو وینو سپېڅلو ارمانونو نه یوازې دا چې په افغانانو کې د خپلواکۍ شملې روښانه کړې، بلکې د سیمې د محکومو ولسونو تیار ژوند یې هم روښانه کړ. هندان، بنګالیان او د اوسني پاکستان پنجابیان دا هغه ولسونه و چې انګریزي ښکېلاک د ناچیزه تنخوا په مقابل کې د افغان مبارزینو پر ضد جګړې ته استول. خو د افغانانو په لاس د برټانیا مات او ګډ لښکر بیرته ستنېدو پر محکومو ولسونو د ویرې او ډار حاکمه فضا بدله کړه. هغوی هم د خپلواکۍ اخیستلو په فکر کې شول. بالاخره هند آزاد شو. د هند له بطن پاکستان د دنیا ته راغی او بنګال بیا د پاکستان له خېټې راووت. رابو شو اصلي هدف دا چې دا یوازې د انګریزي استعمار پر وړاندې د افغانانو مجاهد ولس د وینو او سرخیندنو برکت نه و چې محکومو انسانانو ته د مبارزې خپلواکۍ درس ورکړ. د پخواني شوروي اتحاد د ماتې پر مهال له دې هم لویه پیښه تکرار شوه. له انګریز د خپلواکي د اخیستلو څه باندې نیم قرن و پوره چې یو بل ښامار د افغانستان د لاندې کولو په موخه راغی. دا د کمونیزم مفکورې پالل شوي سرې کرښې وې چې د ټول نړیوالو اصولو خلاف یې په افغان حریم د هوا او ځمکې له لارې تیری وکړ. دویمې نړیوالې جګړې وروسته کمونیزم په ډېرې چټکۍ پرمختګ وکړ چې په نظامي او اقتصادي ډګرونو کې نړۍ تر شا پرېښوه. د کمونیزم همدې چټکۍ پرمختیایي پر لویدیځ ته راوسته. د امریکا په مشرۍ یې د ناټو ټلواله په همدې موخه ایجاد کړه څو شرقي اروپا شوروي اتحاد له تړاک وساتي. خو په خواني شوروي یو نه جبرانېدونکې تېروتنه وکړه. دا موږ نه وایو چې په خپله د پخواني شوروي اتحاد د بهرنیو چارو وزیر په 1980 کې ویلي و چې شوروي اتحاد پر افغانستان د رغل ډېره ستره اشتباه کړې ده. څو دی وس ورسی په لوی دریاب کې ګرځه په ویاله کې زوال وینم نهنګه. نو دا نور ډېرې خبرې ور باندې کېدلی شي. موږ د خپرونې وخت نیمایي ته رسېدلی دی. هغه نه وروسته موږ ډېر د ابادۍ او پرمختګ او د بیا رغونې خبرونه لرو، هغه هم ضرور دي. نو د له خاطره چې تاسو خسته نشئ، ستړي نشئ، بیا به همغه برخه شروع کړو. دا به پای ته ورسوو چېرته ځئ لنډه نما اخلو. نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سه شنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اوریدلی شئ. نړۍ جال. د حریت رادیو قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. موږ تیر کې د اسد په 28مه باندې وغږېدو چې 105 کاله مخکې مو له انګریزانو نه خپلواکي ترلاسه کړې وه، شکست مو ورکړی و. هغه پرون ډېره ښه ولمانځلی شوله. هغه نه مخکې 40 د اسد چې و هغه مو د امریکایانو نه ازادي ترلاسه کړې وه. دلته 20 کاله جنګ وکړو. نو په هغې باندې غږېدو. اوس راځو د پرمختګ خبرونو ته. تخار کې سږکال وایي په 42,000 هکټاره ځمکه شولې کرل شوي دي. شولې خو به پیژنئ چې وریجې ترې نه وځي. د تخار د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست وایي تیر کال په دغه ولایت کې 40,000 هکټاره ځمکه باندې شولې کرل شوي وي، خو روان کال کې په 42,000 هکټاره کرنیزه ځمکه شولې کرل شوي دي. نو شولې هم داسې ډېر متلونه هم تاسو پسې اورېدلي وي که نه چې پلانې سره څه شولې کرلې دي، اوس خو پرېږدی.
نو بامیان دوشي د 220 کیلو ولټه برېښنا لږ پاتې چارې پیلیږي. د بامیانو والی وایي د بامیانو دوشي 220 کیلو ولټه 100 کیلو ولټه مطلب د میگاواټ نه ده، نه کیلو ولټه ده، کمه ده. برېښنا مزي د غځولو چارې به تر 3 کلن ځنډ وروسته ډېر ژر پیل شي. د بامیانو والي ویلي تازه د اوبو او برېښنا وزیر ورسره ژمنه کړې چې د بامیانو او دوشي ترمنځ د 220 کیلو ولټه د برېښنا مزي غځولو چارې به ډېر ژر پیل شي. نو برېښنا خو لوی نعمت دی، ډېرې چارې ورباندې کېدلی شي. تمام ټول افغانستان برېښنا ولري، کله کله پرچاوي رامنځته کېږي کابل کې هم، خو ښه ده چې اول پایتخت او بیا سیمو ته برېښنا ورسیږي. لوګر کې د نږدې 10,000 کورنیو لپاره یو روغتیایي مرکز جوړیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي چې په لوګر ولایت کې یو نوی جامع روغتیایي مرکز جوړوي. د یاد ادارې په وینا د دغه مرکز په جوړېدو سره به نږدې 10,000 کورنۍ له غوره روغتیایي اسانتیاو برخمن شي. نو 10,000 ډېرې کورنۍ دي، نو سلامت کلی دي، نو دا یو مرکز به ډېر ګټور تمام شي. نو د لرې ځایونو ته به له تیښتو، کابل ته او نورو ځایونو ته به له تیښتو خلاص وي چې لاره کې مریض نون زیانمن نشي. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې افغانستان د سیرومونو د تولید له اړخه په ځان بسیا شوی دی. سیرومونه خو پیژنئ، ځینې خلک سیرون ورته وایي، دا سیرومونه چې دغه مریض ته تیریږي. نو دغه وایي چې مسؤلین نن په 13 ورځ په کابل کې د یو کلنو لاسته راوړنو هغه راپور چې وړاندې کوي د تشریح پروګرام کې د یاد وزارت مسؤلینو په خبره د 13 کال افغانستان کې تولید شوي سیرومونه ګڼ شمیر عربي هیوادونو لیږدول شوي دي. 13 کال وایي هیواد کې د واکسین د تطبیق کچه له 15 څخه 80% ته لوړه شوې او په ټولیز ډول 15,950,950 میندو او ماشومانو ته واکسین ورکړل شوی، یعنی تقریبا 1 میلیون ته رسیږي. د عامه روغتیا وزارت د مسؤلینو په وینا 13 کال کې 15,302 قلمه درملو او روغتیایي محصولاتو د واردولو اجازه ترلاسه شوې ده، او چې له کورنیو تولیداتو څخه 2,314 قلمه درمل بازار ته وړاندې شوي دي. همداراز د درملو تولید 15 فابریکو د درملو د تولید 150 شرکتونه او 109 عمده پلورنځیو او 2,468 فارمسټانو ته د فعالیت جوازونه ورکړل شوي دي. دا ټول د پرمختګ خبر نه دي. د اسلامي امارت د اقتصادي مرستیال د ازبکستان د لومړي وزیر عبدالله عارف افسر حضور کې د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ او د ازبکستان د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو ترمنځ 15 هوکړه لیکونه لاسلیک شول. همدارنګه د اسلامي امارت د قانونو، پټرولیم، کرنې، اوبو لګولو، مالدارۍ او مالیې وزارتونو او د ازبکستان د اړوند وزارتونو ترمنځ هم تړونونه لاسلیک شوي دي. په دې موخه جوړ شوو مراسمو کې د ازبکستان لومړی وزیر په نړیوالو فورمونو کې له افغانستان سره پر ملاتړ د ټینګار ترڅنګ ویلي چې له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی او د ولسمشر نظر یې دا دی چې د افغانستان له اوسني حکومت سره د تعامل پرته پرمختګ ناشونی دی، یعنی په تعامل باید ورسره وشي، پستوالی پکې راوستلی شي. نو دا بله ورځ خو ډېر غټ خبر و، د 15 هوکړه لیکونه شوي دي، تقریبا 2.5 میلیارډ ډالر ارزښت لري او دا ویل سوداګري به تر 3 میلیارډ ډالر کچې ته پورته شي. نو دا یو غټ خبر و.
چې پرون یو بل ورځ ډیر غټ 15 تړونونه وشول. دلته یو نړیوال نندارتون هم د سمن حضور کې فکر کوم پرانستل شو او دا به د نړیوالو نندارتونونو مرکز وي. نو دا بل خبرم په دې اړه باندې لرو که وخت تاسو ته وړاندې کو. د ننګرهار کې د 22 څاګانو د رغولو چارې پیل شوې. د ننګرهار د په حصارک ولسوالۍ کې د 22 څاګانو د رغېدو چارې پیل شوې. دلته چې ماته عکس کې ښکاري دا کلی کې هغه پمپونه دي، هغه په 2 لاسو باندې چې پمپ وهل کېږي نو هغه څاګان دي، نو هغه سر هم لوڅېدلی شي. ډېر داسې ماډرن څاګان نه دي خو رغولې ځکه ښه دي چې یو خو پټې اوبه دي، دا پاکې اوبه دي او بل نږدې دي کلو ته. نو دا 22 څاګان ډېر دي په یوه ولسوالۍ کې چې ورغول شي د اوبو ستونزه حل کېږي ورسره. پروان کې بیا 300 کورنیو ته څښاک پاکې اوبه برابرې شوي دي. په دغه ولایت کې پروان کې د اوبو رسولو یوې شبکې په جوړېدو سره 300 کورنیو ته څښاک پاکې اوبه برابرې شوي دي. نو دا هم د سرپټې اوبه دي، لوڅې اوبه نه دي، ډنډونو د ویالو اوبه نه دي، نو صحي اوبه دي. په دې باندې بار ویلي دي چې کله دا صحي اوبه برابر شي، سرپټې اوبه برابر شي، ټانکۍ برابر شي، څاګان برابر شي، نو موږ له مرضونو نه بیا په امن کې وو. بیا هغه روپۍ هغه پیسې چې په ناروغیو باندې لګو نو هغه په کورنۍ باندې په نور خرڅ خوراک باندې لګو. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سړک رغولو چارې پیل شوې دي. هغه ته هم آبادي روانه ده په نورستان ولایت کې. دغه ولایت کې وایي کامدیش ولسوالۍ کې د 2 کیلومتره سړک د رغولو چارې پیل شوې دي. د یاد ولایت د کلیو بیا رغولو او پراختیا مسؤلین وایي چې دغه سړک د خوړو نړیوال سازمان په مالی ملاتړ د یادې ولسوالۍ په برمډل کلی کې رغول کېږي او چارې به یې ډېر ژر بشپړې شي. د یادو ول وړ ده چې د دې سړک د چارو په پیل سره د یادې سیمې اوسیدونکي خوښي څرګنده کړې او دغه راز یې له دولت څخه د ورته نورو پروژو د پلي کولو غوښتنه کړې ده. نو رښتیا هم نورستان داسې یو څنګ ته ولایت دی، فکر نه ورته کېږي، خو ډېره ښایسته جغرافیه لري، ډېره ښایسته طبیعت لري، ډېرې ښې شنې ونې، غرونه، ځنګلونه لري، اوبه لري. نو هغه ځای کې که بیا رغونه دوام وکړي نو د تفریح دپاره، د سیلانیانو دپاره، د چکر دپاره ډېر مناسب ولایت دی. یوناما مرستیال د سویل ختیځ زون 3 ولایتونو کې پروژې وایي پلي کوو. دی وایي نو په افغانستان کې د یوناما مرستیال اندریکا رتواتی د خوست ولایت په ترنۍ ولسوالۍ کې د یو استنادي دیوال د پرانستې پر مهال ویلي چې د سویل ختیځ زون په 3 ولایتونو خوست، پکتیا او پکتیکا کې به د 40 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت پروژې پلي کړي. نوموړي ویلي چې دا پروژې د 2023 کم کال په اګست میاشت کې پیل کړي او د 2025 کال تر دسمبر میاشتې پورې به دوام وکړي. د خوست ولایت په ترنۍ ولسوالۍ کې جوړ شوی استنادي دیوال 245 متره اوږدوالی لري او د جوړېدو چارې د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شوې دي. نو 40 میلیونه ډالر ډیر شاید په 3 ولایتونو کې د پروژې پلي کېږي، خوست، پکتیا، پکتیکا. د افغانستان او ازبکستان سوداګریزه ناسته کې د افغان او ازبک چارواکو په شتون کې ترسره شوله. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی ویلي په یاد ناسته کې ستراتیژیک موقعیت د پریمانه منابعو موجودیت، ډاډمن امنیت او د غوره بشري قوې درلودل به افغانستان د مرکزی او سویلي اسیا ترمنځ په اقتصادي څلورلارې بدل کړي. عزیزی زیاته کړې چې افغانستان ته د لوړپوړي ازبکستاني پلاوي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو ښکارندویي کوي او د کابل او تاشکند ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا سره به په سیمه کې د سوداګرۍ نوی باب پرانستل شي. په ورته وخت کې د ازبکستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر لذیذ قدروف
قدرتوف په یاد ناسته کې د تاشکند او کابل ترمنځ د نورو برخو ترڅنګ د سوداګریزو اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ او ویلي دي چې د تیر 2 کلونو په موده کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه له $22 میلیون څخه $60 میلیون ته لوړه شوې او پلان لري چې دغه کچه به راتلونکي کې $3 میلیارډ ته وړاندې لکه مخکې مې تاسو ته ویل چې ازبکستان حکومت همدارنګه غواړي چې افغان سوداګریز په یو شمیر محصولاتو تعرفه له منځه یوسي نو افغانانو هم دغه شی کړي دي سره متقابل نو ازبکستان سره اړیکې ښې دي او قزاقستان د ازبکستان د چې د موږ سره ښه ګاونډیتوب پالي او اوسه پورې موږ داسې بده خاطره نه ورنه لرو نو بل خبر دا چې د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین هند ته د شاوخوا 12,000 ټنه وچې میوې له صادرېدو خبر ورکړی دی نو دا 12,000 ټنه ډیره غټه میوه ده چې په دې کې ممیز دي زیاته برخه ممیز دي یعنی سکهال په کندهار کې د انګورو له سګنیو حاصلاتو 140,000 ټنه ممیز ترلاسه شي په ورته مهال د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دغه ولایته له هیواده د باندې د وچ میوې د صادراتو له پیل خبر ورکوي او د مسؤلینو په خبره له تیرو 4 میاشتو راهیسې له کندهار هند ته له 12,000 ټنه زیاته وچه میوه چې زیاته برخه ممیز دي صادره شوې ده نو د پر بنسټ دغه ولایت د وچې میوې صادرات د هیواد د وچې میوې د صادراتو او 70% جوړوي چې لویه برخه هند ته صادریږي او 70% یعنی 100 افغانستان کې د کرکټ شپږیزه دا هر کال تر سره کېږي دا نه هم پړاو دی نو دې کې زیات لوبغاړي چې نو راغلي خارج تللي بهر کې وو په هغه کې نوین الحکم راغلی دی نبی هم راغلی دی ګربز هم راغلی دی او 13 بل ورځ چې راشد هم راغی نوین الحکم راغی فاروقي خو بل ورځ راغلی وو مینه مخکې نو دا ځینو خلکو ویل چې ولا افغانستان کې امن نشته او مثلا قراری نشته لوبغاړي ویریږي ډاریږي نو چې ستونزې وي ناروغۍ وي نو ځینې لیګونو کې مصروفیتونه زیات وو نو دښمنان دي د افغانستان هر خبره هر داسې پرمختګ چې مخنیوي کېدل شي دوی په خوشحاليږي هر داسې یو کار چې د افغانانو په تاوان تمامېږي دوی خوشحاليږي د بهرنۍ رسنۍ دي ټول ورځ هم دي تناسوي چې بد خبرونه تاسو ته وړاندې کینو دغه د راشد او نوین دغه پاړه هم ویل چې یو څو ورځې وزندل وای دوی نه زی دوی التمن نه احساسوي قراری نه احساسوي ډاریږي وسدي نو دا د راشد او د نوین هغه راتګ و چې خلک ډیرو ته خوشاله و لوبغاړي ډیر ډک وو نو فکر کوم هغه لوبه بیا لکه چې وبل راشد دوی خو عموم کې د کرکټ شپږیزه په خایسته شوله نو وخت کم دی خبرې نورم زیات دي نو اوس به د ټولګټو وزارت د سړکونو تخریب د مخنیوي او د موټرو د وزن د کنټرول په موخه 950 تلې جوړوي دغه وزارت وایي چې په روان کال کې به د سړکونو تخریب د مخنیوي او د بار وړونکو موټرو د وزن د کنټرول په موخه د هیواد په بیلابیلو برخو کې ولستلې فعالي کړي د لوی لارو مسافر وایي چې د موټرو د وزن کنټرول شي د سړک د بیا ورانېدو مخنیوي به ورسره وشي رښتیا هم ځینې خلک ډریوران ډیر ظلم کوي زیات وزن وړي او سړکونه ورسره تخریبېږي د موټرو د خرابېدو سبب هم ګرځي نو دا تلې به وکولی شي چې د زیات وزن مخه ونیولی شي نو درنو اورېدونکو د حریت راډیو د نړۍ جال خپرونه ده زه رحیم سکندر په همدې ځای درڅخه اجازه اخلم تر بیا ښې چارې د الله په امان نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات افواهات غبرګونونه سپیناوي او پرمختګونه څیړل او تحلیلیږي دا خپرونه د هرې شنبې دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې سهشنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اوریدلی شئ
نړۍ جال